الله د مکړي که د چا ګوته کټ شوه یا د چا لاس کټ شو او دا ګوته او دا لاس چې هغه ته واپس مونږ لګوو نو په دې دوران کې که چیرې دا انسان د غلطي نه کوي او کومه طریقه چې زه تاسو ته ښیم په دې طریقه باندې دا د ځان سره هسپتال ته ګوته راوړي یا د ځان سره لاس راوړي نو دا ګوته او دا لاس به دته واپس لګیږي او د هغه اندام به واپس برابریږي. خو که چیرې دی انسان د ځان سره دا ګوته لاس په جیب کې راواخیستو نو دا ګوته او دا لاس د خراب شي تکشیر چې دا لاس او دا ګوته د واپس نه لګیږي دا اندام ته او ټول عمر د پاره د اندام ضایع شي. نو د دې نه د بچ کېدو دپاره یو داسې اسانه طریقه زه تاسو ته ښیم چې په دې طریقه باندې که چېرې ستاسو په وړاندې داسې حادثه چا مخې ته راغله نو په دې دوران کې به تاسو دغه شانتې د اندام راخلي او هسپتال ته به یې ځان سره راوړئ. نو کله هم چې د چا ګوته کټ شي نو د ټولو نه اول هغه ځای به تاسو ډېر زیات ټینګ په صفا کپړه باندې وتړئ چې د هغه نه بهر ته وینه نه ځي ځکه چې کومه وینه د ده په وجود کې دا د وجود دپاره بې انتها ضروري ده. او دویم دا چې دغه لاس په دغه د زړه نه اوچت ونیسي چې د وینې والا کمپریشر دی دا د لاس ته ډېر زیات نه ځي او د چې کومه وینه ده دا زر ودرېږي. او دریم دا چې کله د ګوته یا لاس کټ شوي وي نو دا ګوته او لاس په راوالی او که چېرې تاسو سره نږدې صفا اوبه وي زر زر به یې په هغې باندې ووینځي او که چېرې صفا اوبه نه وي نو تاسو به دا ګوته او دا لاس په یو شاپر کې واچوئ او هغه شاپر به تاسو ټینګ بند کړئ. او کله چې تاسو هغه شاپر ټینګ بند کړئ نو که چېرې تاسو سره یو ډبوکې شانتې وي چې په هغه کې واوره راځي یا په هغه کې یخي اوبه راځي نو تاسو په هغه کې واوره واچوئ یا تاسو پکې یخي اوبه واچوئ او دغه ګوته یا دغه اندام یا دغه لاس کم چې کټ شوي وي دا به د هغې په منځ کې کېدی او ډېرې زیاته واوره به هم نه کېدي او ډېرې زیاتې یخې اوبه به هم نه کېدي صرف به د دې دپاره تاسو دومره اوبه او دومره واوره کېدي چې دې اندام ته نمي را رسیږي او دې اندام کې چې دننه کوم سیلونه دي هغه شنه کېږي نه او دغه اندام مړ کېږي نه په پښتو کې به موږ ورته داسې ووایو چې د هغې نه بعد تاسو هسپتال ته د اندام د ځان سره راوړئ نو دا که ګوته وي او که لاس وي دې مریض ته دوباره لګیږي او د هغه چې کوم اندام دی دا دوباره ټیک کېږي.